سهار په خیر افغانستان، سهار په خیر جلال آباد. د لوی ستن تعالی په سپېڅلي نامه د هوډ میډیا قدرمنو لیدونکو سید ادریس ولزاده په یوه نوې خپرونه کې حاضر یم. نن نو د جلال آباد ښار اړوند مال منډۍ ته راغلی یم. سهار وختي دی او دلته نو خلک راځي، د شنبې ورځ ده، مالونه اخلي او په دغه منډۍ کې نو تر ډیره د شنبې ورځ بازار ګرم وي. راغلیو له خلکو سره به خبرې وکړو چې آیا ریټونه سږ کال ښه دي او همدارنګه د لوی اختر مخه ده چې خلک خرڅلو کوي او که نه. خپرونه تر پایه وګورئ، له موږ سره پاتې شئ. په لومړي کې ځان معرفي کوئ. نوم مې نورالله خان د ولایت د کابل ولسوالۍ قره باغ نه راغلی یم. ته د قره باغ نه راغلی؟ قره باغ نه راغلی یم. هلته منډۍ نه وه؟ هلته منډۍ شته خو موږ هغه ځای کې اخلو، دلته یې راولو خرڅوي. ریټونه څنګه دي؟ ریټونه ولا ښه دي، ارزانه دي. څه کوي تر اوسه خو څه خبره نشته، جګ نه دي ریټونه. څومره مالونه دي دلته؟ یو 20 دانې مې راوستې دي. ماشاءالله. کوم یو خرڅ شوی؟ یاره تر اوسه خو مې خرڅ کړی نه ده، سبا ده، بیا به پس دا بازار ګرم نه ده تر اوسه، دا خلک راشي بیا به خرڅ کړو. سږ کال د تېر کال په پرتله ارزاني ده که قیمت؟ یاره سږ کال خو تر اوسه هېڅ بازار نشته، سږ کال تر اوسه ارزاني ده او تر اوسه بیخي څوک خرید مرید د اختر خرید چا نه ده کړی تر اوسه. وخت هم کم پاتې له وخت هم کم 15 ورځې پاتې، پاتې. څنګه دا اخلي خلک؟ هېڅ معلومات یې نه کېږي چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او که پس ته راځي. همداسې خبره. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ. خیر اوسئ. کوم مالونه ستاسو؟ دا لاندې دي. دا لاندې څو دانې دي؟ یو شپږ دانې دي. پسونه دي یوازې؟ پسونه دي. ماشاءالله. ریټونه څنګه دي؟ ریټونه به څو 9,500 اووه مختلف دي. مختلف دي. په خرڅېږي؟ والله که تر اوسه لاشین ساعت دی ګاک ماک نه. زه خیر، الله به خیر کړي. الله به خیر. د تېر کال په پرتله سږ کال بازار به ګرم وي؟ بازار ولا ګرم دی، ته اوسه پورې خو د ښه تېز روان دی. او لا خو اختر هم تقریبا 15-14 ورځې به پاتې دي پاتې دي انشاءالله. نو ګرم بازار روان دی او خرڅلاو ستاسو هم به کېږي له خیره. خو خدای مهربانه دی، سړی وبسي انشاءالله. خیر اوسې. ته خپل ځان معرفي کړه بابا. زه خواجه صدیقي. لږ دې خوا ودرېږه چې کمرې ته مخامخ شي. خواجه صدیقي حضرت بابا کې صدیق اولاده. څنګه راغلی دلته؟ دغلته وروره ګوله یو سړي سره مې کار و او مال مې ورکړی و، هغه سړي پسې راوتی یم او وروره دغلته پسې اتېر سما کې یو ویې نیمه 15 روپۍ راکړي. مال دې ورکړی، پیسې نه دي درکړې؟ هغه مې ښه په خوښه مې ورکړی و، داسې چې اوس څو دې خرڅ کړی؟ دا 2,000 مې ورکړي دي. داسې دې ته په ما پام نه. هغه اوس وروره راغلی مې چې حقیقت درته ووایم، زه وایم چې یو اختر مخې ته 100 روپۍ راکړي چې د اختر پکې و. په قرض دې خرڅ کړی و؟ نه قرض یې ته مه وایه که نه، د اختر په ورځ باندې سبا باندې دوی دا مال خرڅوي که نه، دا ما میږي څه مزدوري دیاړي به پکې باشي غریبانان. خپل مالونه دې راوړي چې دلته هغه خرڅ کړي. اوس یوازې راغلی؟ یوازې راغلی یم. ریټونه څنګه دي؟ ریټونه بیخي اوسه پورې خو شکر د روان دي، ښه دي. او دغه اختر په ورځ کې مال ډب سي او زیات سي بیا ریټونه خرابېږي او اوس خو صحیح دي.
ماما څنګه راغلی دلته منډۍ ته راغلی مالونه خرڅوي. ښه ماشاءالله دا خو د یو مال راوړی فکر کوم سرلی ده. الله همدا مال هم کور کې همدا مې راوړی ده. نو ښه د کور نه دې راوړی ده؟ کور نه مې راوړی. دا په څو دې بیه کړې؟ دا 8,000. 8,000 قرض به شي په 8,000 باندې. الله که کوی ونه همدا څه شي مناسب ریټ وي نو واورته څه خلک وغواړي بیا ورکوو. قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. زه د جلال آباد ښار په منډۍ یا مال منډۍ کې یم. دلته نو د مالونو خرڅلاو کېږي. نن د شنبې ورځ ده او د لوی اختر مخه هم د خلک راځي مالونه اخلي قرباني لپاره. یو تن ماما سره ولاړ یم، د سره به خبرې وکړم چې دلته یې مالونه راوړي چې آیا خرڅېږي او ریټونه یې څنګه دي. ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړې. په لومړیو کې که ځان معرفي کړي لیدونکو ته. زه د لغمان ولایت د عمرګل نوم یم، جلاب یم او سامان مې راوړی د جلال آباد ښار ته. انشاءالله چې دا امید لرو چې دا خرڅېږي. د لغمان د کومې سیمې؟ د لغمان د الیشنګ درې. هلته د مال منډۍ نشته؟ شته، هلته هم شته. هلته خرڅ نه شو بیا دلته راوړي. دلته څنګه دي ریټونه؟ یاره دلته هم چندان ریټونه مزه یې نشته او د خلک بې پیسې دي. الله پیږي کار یې نو خلک بې پیسې دي. یعنې دلته ما ډول چندان دا مزه یې نشته. لغمان کې مزه نشته څنګه چې د خلک یې څه بودیجه نشته. لکه چې ستاسو ریټونه به قیمت دي د خلکو مزه باندې؟ زموږ ریټونه ډېر ښه ریټونه دي. السلام علیکم. نوم مبارک دی. نوم مې غلام نبی دی ورور. ډېر ښه. د کوم ولایت سره تعلق لري؟ زه د کندوز سره تعلق لرم او دیره په بېسودو کې. ماشاءالله. نن راغلی دلته؟ نه موږ خو د مال کاروبار کوو، سوداګري څه کمزوري سوداګري ټک پک کوو. د چا خبره جلاب ونی؟ نه سخت جلاب نه یم او برابر جلاب یم. مطلب او دومره کوو چې هغه خپل بچو رزق الحمدلله ښه په خیر باندې ګټل کېږي او خوشحاله وو پکې. ښه کوي. مقصد یو کاروبار یې. مالونه دې څونه دي دلته؟ یو 4 دانې راسره دي ورور. 4 دانې. کوم یو پکې قیمت ده؟ قیمت پکې همدغه برعکس ښیي چې 1000 قیمت لري په غاښ دواړه او هغه توس ښه قیمت لري. آخري بیه دې څو کړې؟ بس 10 مې کلو چې څوک په څو جوړ شو نو والي ورېدل. جوړامت خبره ده. جوړامت خبره څوک په څو جوړ شو انشاءالله ورکو بیا. د خلکو راتګ څنګه دی بازار ته؟ دلته د خلکو راتګ خلک ښه جمع جوش باندې راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مبارک دی. یاد الله. دلته دې مالونه راوړي؟ ولا دا راوړي نه یم. دلته مو واغېستل یو 200 روپۍ مزدورۍ دپاره مو واغېستل. همدلته دې اخیستې؟ همدلته بازار کې واغېستل. هو. په څو دې واخیسته؟ دا ماډل هم اخیستي. داسې 10,000 او 14,000 15,000 دغه ماډل هم اخیستي. بیا ته په څو خرڅ کړې؟
بیا نور معلومات نه نو کاک ته به ګورو چې څه رقم اخلي ګټه کوي دا تاوان خو کوي حساب نه حتماً معلوم. نور عام خلک راځي دلته به خرڅلو کوي بیا به خرڅوي. او دا کورو والا راځي بیا موږ نه اخلي بس یو 200 ګټه 300 ګټه یا 1500 دغه شاوخوا کوي لکه او خپل که کاروبار پاتې دی شي روان کړی او مقصد. بس یو روزګار هم روان کړی او مخکې دې هم دا کار کو. هو وخت رسم دا کار ماشاءالله. څنګه دې ریټونه سکال ولا سکالي ښه دي ریټونه ګزاره کوي. کمره لګېدلې ماشاءالله. هو بس ریټونه دي هغه دي نو اوس ښه دي له ګزاره کوي ریټونه ښه شوي دي خل مال ته خلکو مخه کړې ده بس نور څه کاروبار نشته دی نو همدغه مال اخلي یو میاشت 2 میاشتې ساتي یو څه شی مزدوري شي او ته پاتې کېږي. څنګه مشرته الحمدلله ښه مالونه دې اخیستې هو ولا ډېر دي که لږ؟ څلور پنځه دانې دي نو خرڅېږي نه خلکو نه دې اخیستې که د منډۍ والا نه؟ منډۍ والا نه خلکو نه مخلو منډۍ والا سره هغو نه مخلو وطن خلک هغو نه ښه کاروبار روان دی ماشاءالله. کاروبار روان دی خو سم نه خرڅېږي سم نه خرڅېږي خلکو سره به پیسې نه وي که پیسې نشته یا تاسو قیمت خرڅوئ؟ نه ولا موږ سره پیسې نشته خلکو سره نشته لکه ته خو د منډۍ نه اخلې خو بیا چې خرڅې حتمن یو څه ما 500 شپږ سوه دغه ګټه مسقط لرو خو څوک ګاهک نه لري اوس پلان نه خرڅېږي مخکې ښه وو. ریټونه څنګه دي؟ بس خلک گزارې والا دي بس دا په څو ده؟ دا خو بیا کلی 500 بیا په څو به ورکړې؟ یاره څلوېښت خواف شي خرڅول ماشه 50000 دې بیا کړې څلوېښت خرڅې 10,000 کې بس جوړه څه وکړې ټول مال نه مال ارزانه ده وروره ارزانه شوی مال. او پیسې چا سره نشته خلک راځي. گزارې کوي خلک راځي. السلام علیکم. جوړ په خیر خې جوړې کړې مال دې روان کړی په خیر. دا چیرته وړې؟ دا منډۍ ته راوړو. ها ماشاءالله. قدرمن لیدونکو دا به د نن ورځې ځانګړې شوې خپرونه چې په ننګرهار ولایت یا خصوصا په جلال آباد ښار کې د مال منډۍ کې مو تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ.